د چپرکټ په څنډه د بلاربې ښځې سره یا حامله مېرمنې سره څنګه کوروالی وکړو. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ به وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګوګل نښان ووهئ. مننه. د تخت یا چپرکټ او یا هم پایلټو له جې باندې د بلاربې یا حامله بچیدارې ښځې سره په کومه طریقه کوروالی وکړو تر څو مېرمنې او ماشوم ته کوم تکلیف پیدا نه شي. یو ورور پوښتنه کړې وه چې څنګه د خپلې مېرمنې چې د 6 میاشتو یا هم 5 میاشتو ماشوم په خېټه وي نو څنګه کوروالی ورسره وکړو تر څو د ماشوم او مېرمنې ته دواړو ته کوم تکلیف نه رسېږي. که غواړئ چې تاسو د بلاربې ښځې سره کوروالی وکړئ، خو تاسو خو لومړی په هفته کې د بلاربې یا حامله ښځې سره یو ځای شئ او یو ځل کوروالی وکړئ. له دې نه اخوا کوروالی کول د مېرمنې سره زیاتی دی. که چېرته په هفته کې د بلاربې ښځې سره 2 یا 3 ځلې کوروالی وشي نو دا هم تاسو په خپل اولاد ظلم کوئ او هم په خپله مېرمن ظلم کوئ. نو باید یادونه وکړم چې هفته کې یو ځل کوروالی حتما د بلاربې یا حاملهدارې ښځې سره وشي. خو تاسو په کومه طریقه د کټ په جګه زاویه باندې څنګه کولی شئ سیکس وکړئ. لومړی طریقه دا ده چې تاسو د پایې په کونج باندې د مېرمنې کوناټي کېږدئ او د هغې ټوله حصه د کټ خواته کړئ. له هغه وروسته د مېرمنې پښې راواخلئ، په خپلو وږو یې واچوئ او د خپلو پښو په واسطه د مېرمنې شرمګاه ته ځان نږدې کړئ. په دغه ټیم کې تاسو کولی شئ د خپل بدن د خوځښت په واسطه تاسو مېرمنې ته خپل کوتک دننه کړئ. یعنې د مېرمنې دواړه پښې ستاسو په وږو او د هغې کوناټي د کټ د څنډې په سر او د هغې نوره حصه یعنې 80% حصه یې باید په کټ کې دننه وي او 20% یې د کټ د باندې راویستلې وي. او په دې وخت کې تاسو کولی شئ مېرمنې سره په خپله یو ځای شئ، یعنې د خپل بدن د غړو په واسطه چې تاسو ته خوځښت درکوي خپله ځان وخوځوئ او مېرمنې ته هم خوند ورکړئ او هم تکلیف مه ورکوئ. دغه راز کولی شئ چې مېرمنې سره په هفته کې ما وویل چې یو ځل کوروالی وکړئ. له 2 ځلې کوروالی څخه کولو څخه تاسو ته داسې نه چې تاسو تاوان رسوي، بلکې مېرمنې ته او اولاد یا ماشوم ته مو تکلیف رسېږي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.